باب المباشرتی باب د په باره د مباشرې کې یعنی په آدابو د معاملې کې طالبانو معامله به څه رقم کوي د معاملې دپاره کم آداب دي په دې مسئله باندې دی تحقیق کوي. طالبانو یو څو خبرې د سره واورئ چې هغه تر کتاب نه پر راتللو پورې مخکې دي. یوه مسئله دلته را ذکر کېږي طالبانو ورته عزل وایي که نه حدیث کې راځي. عزل دی ته ویل کېږي طالبانو چې کله د معامله روانه کړې وي چې انزال درنه کېده ځتې اخراج د ذکرو کې مني باندې تویې کې دې ته طالبانو عزل وایي. نو دې کې علماو لیکلي دي چې عزل کول که اصیله ښځه دې وه حره وله نو چې ترې کوي د هغې نه به اجازه غواړي د هغې نه به اجازه غواړي ځکه اصل خوان خو په دغه حالت کې چې دننه د دغې انزال وسي او که چېرته مینځه وه طالبانو بیا د هغې ته اجازې ته ضرورت نشته ده. که عزل دې کو په عزل خو پوه شولی نو که عزل دې کو اجازه به د چا نه غواړي که اصیله ښځه وه د ښځې ځکه دا د ښځې حق د طالبانو ځکه تا خو کار وسي د ښځې په همدغه وخت کې کار جوړیږي. نو علما وایي چې د اصیلې ښځې نه به اجازه اخلي د مینځې نه اجازه نشته ده. نو اوس معاصره دنیا کې طالبانو درې دانې مسایل دي چې دې باندې لږ تحقیق واورئ. یوه مسئله طالبانو دا یې دې دپاره کوي چې اولاد ونسي. طالبانو ښه بعضې خلک دا یې دې دپاره کوي چې اولاد مې ونسي. اوس وخت کې طالبانو یوه مسئله د انجاب مسئله د طالبانو الرحم المؤجر یا اطفال الانابیب د دې مسئله ده. په دې مسئله باندې طالبانو لږ تحقیق واورئ. څوک ورته اطفال الانابیب وایي، څوک ورته الرحم المستأجر وایي، څوک ورته طالبانو دې مسئلې ته انجاب وایي. انجاب بالطریقه الطبیه المعاصره دا ډیره مهمه مسئله ده. طالبانو دا زده کوي ډیره مهمه ده. د کافرانو یوه دسیسه ده طالبانو خو مونږ ترېنه ناخبر یو. ما مخکې لومبی درته ویلي وو هر ورځ درته وایم زه حنفي یم ویښ حنفي یم. داسې حنفي یم چې معاصرو مسایلو باندې خلک خبرول غواړم. ډېرو جینو کې مې دا مسئله کړې. طالبانو چې کله د ښځې اولاد نه کیږي خو په دې خبر اوسېږئ انسان دا مني د انسان چې پکې یو ځای کیږي د مولانا چې راځي خصیتینو ته راځي. ښه انسان دوه دانې بیضتین لري چې دې ته طالبانو موږ او تاسې خصیتین وایو که نه. ښځه هم دوه دانې بیضتین ګورئ لري. دننه د ښځې محبل د محبل نه وړاندې طالبانو رحم کې دلته د ښځې دوه دانې خصیتین شته خو هغه په باطن کې دي. طب ته ضرورت شته که نه طالبانو؟ اوس تاسې دې په الله قسم تر دې نه مخکې په دې خبر وئ نه متأهلین خبر وئ نه غیر متأهلین خبر وئ. نو طالبانو ښځه هم په رحم کې دوه دانې خصیتین لري چې دې ته هم بیضتین وایي. د چا چې اولاد نه کیږي طالبانو د هغې دپاره څو معاصرې طریقې استعمالیږي. نوی طب تاسې نه یې تر خبر طالبانو، اما دا په ټوله دنیا په پاکستان افغانستان کې دا طریقه ده. یوه طریقه داسې د طالبانو د سړي مني راواخلي. مثلا یو سړی د ما مخکې هم درته ویلي ما ته بې ادبه نه وایئ، زه مجبور یم چې تاسې ته دا مسایل یې ووایم. نو طالبانو یو سړی د مثلا خپلې ښځې سره معامله کې دا بلاګۍ وړکی ده، خپل هدف نسي ویستلی د جمعه په حالت کې. د ښځې چې کوم بیضتین دي دا طالبانو تخمدان بچی په دې کې پیدا کیږي. نو چې کله ته د ښځې سره معامله کوي طالبانو د هغې بلاګۍ وړکی ده. نو بلاګۍ چې وړکی سو طالبانو هغه جې ته نه رسېږي. چې ونه رسېده نو اوس به څه کېږي؟ نو دلته د اولاد نه کېږي. نو بیا معاصر طب کې لقحه او پچکاري راخلي، د دې په واسطه باندې د خپل میړه مني را اخلي. دغه جې کې طالبانو ښځې ته پچکاري کوي. دلته یو پچکاري ورته کوي، هغوی ته ډاکټرانو ته جای معلومې غټه پچکاري د دې طرف نه یې هلته ورکوي په تخمدان باندې ور ولي مني. هلته یې چې کې ور وستل طالبانو بس ښځه حامله وګرځېدله. تاسې په خبر پوه شوئ؟ منیم طالبانو د خپل میړه و د ښځې په دې طرف باندې خو له هغې طرف نه نسول طالبانو دې طرف نسول
دا په اسلام کې جواز لري که نه لري؟ که بله ورځ ته بچی پیدا سو دا بچی دی د میړه بچی دی که د بل چا اسلام کې جواز لري که نه لري؟ طالبانو بالکل دا په اسلام کې څوک لري؟ دا جواز لري، دا جایزه ده. ځکه طالبانو منیم د همدې میړه دي او اګۍ هم د چا اګۍ ده؟ د خپلې ښځې اګۍ ده. صرف تلقیح په دې طریقه باندې سوی ده. پوه سوئ طالبانو؟ بله طریقه داسې کېږي طالبانو چې دا افغانستان کې رواج ده او دې نه خلک ناخبر دي. ما مخکې ځکه درته ویلې طالبانو ما ډېرو ملایانو ته غوسه راځي او ډېرو ځکه راسره وران هم وي، ځکه زه نادرې مسایلې وکړم چې دوی بس غوسه ورغلي وي. الله مو د علماو د حسد نه بیا وساته. نو طالبانو بله طریقه دا کېږي، د یو چا چې اولاد نه کېږي دا ذاتي طالبانو څوک ورته وایي پلان کېږي که یو ډاکټر ده، یوه ډاکټره ده، ډېره تکړه ډاکټره ده. څنګه والله چې د ښځې خو ډېر دماغ انګور اولاد نه کېږي، بس ور مې وسو چې اولاد وسو. نو هلته یې چې ور ولي طالبانو پیچکاري ورته کوي، همدغه جي کې یا دغه جي کې پیچکاري ورته کوي. پیچکاري چې ورته وکړله طالبانو دغه پیچکاري مني دي، دغه پیچکاري مني دي. د ده د میړه نه یې غوښتلي که د هغې ځان سره کوم مني چې ول هغه یې راخیستلي. تاسې پوښتنه وکئ طالبانو، تاسې وګرځېږئ، دا یې تاسې وجیبه ده، الله به دې تاسې نه پوښتنه کوي. یعنې ګورئ طالبانو تاسې تنا داسې مه وایئ چې تنا اسلام په جهاد باندې په مخ باندې ځي. اسلام علم تم ډېر ضرورت لري. دغه مسئله په ټول افغانستان کې رواج ده. زه درته په الله قسم کوم دا نن مازدیګر د ما سره لاړ سي که هر څوک شک لري هغه ډاکټران یې سي نسایي ولادي ډاکټران یې دغه پیچکاریګانې زه به یې تر نن مازدیګر نه تر ماښامه در وښیم چې شلو نه به یې ډېرو ته ورته وکړي. دغه غټه پیچکاري د طالبانو په دې کې مني دي. دا خو دا د امریکایي مني دي، خو دا طالبانو د کافر مني دي، د روسي مني دي، د چا مني دي. نو د پردي مني یې راوړل طالبانو دلته یې ښځې ته تلقیح کړل. نو د موږ د افغانستان اسلامي دولت تنا افغانان ته کې حکومت مه ملامتوئ، دې کې موږ ملیان ملامت یو، په دې کې هر هغه څوک ملامت دي چې په دې مسئله باندې یا خبر دي یا نه دي خبر. ولې نه خبرېږئ؟ ولې تحقیق نه کوئ؟ ولې ویده کېږئ؟ نو طالبانو دا زنا ده، دا بچی حرامي ده، دا په اسلام کې ناروا ده. دا ټول افغانستان کې طالبانو نن همدغه طریقه استعمالیږي. تاسې دې په الله قسم پوښتنه وکړئ چې د چا اولاد نه دغه پیچکاري چې ورته کوي چا نه پوښتنه کړې چې ته دې مني راکړه استمنا بالیدو که مني دې کې واچو چې موږ یې پیچکاري په واسطه باندې هلته کوو؟ نه. که یې وکړي هغه طریقه جایز ده. ما نن دوی دغه طریقه کوي. بیا بله ورځ والله د ما مسای خو پیدا سو، د ما زوی خو پیدا سو. ته خبر یې که نه چې پیدا سو چې هغه حرامي ده؟ ته خبر یې چې دا یو قسم غوندې زنا ده؟ دا طالبانو په اسلام کې حرامه ده او دا په اسلام کې ناجایزه ده، دا په اسلام کې جواز نه لري. پوه شولې په دې خبر؟ خو دې طالبانو الحذر ثم الحذر على ان تذهبوا بمرضاكم الى ډاکټرانو ته. هغه ډاکټران طالبانو چې په دغه قسم باندې معالجې کوي ډېره خطرناکه مسئله ده. ګوري طالبانو موږ باندې کافران قصدن حرامیان را پیدا کوي، را پکې حرامي سره پیدا سو چې څومره مشکلات پیدا سو په اسلام کې. بله ورځ چې دا هلک غټ سي نه دي د ښځې زوی د طالبانو نه دي، هغه د ښځو سره ګرځېدل، هغې ته میراث کې حق ورکول، هغې نه مخ پټول ځکه د خپل زوی ګمان پې باندې کوي. ډېره خطرناکه مسئله نه ده طالبانو. دا یوه. بله مسئله دا ده طالبانو د بلې ښځې طالبانو